بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید دی چې تاسو ټول بخیر. نن به مونږه د انګلیش ګرامر یو ډیر اهم پوینټ ډسکس کوو او هغه پوینټ دی د واز او د ور په باره کې. یعنی چې کله مونږه د ماضي په باره کې خبره کوو نو په هغه ټایم کې خو مونږ ته پته ده چې کله مونږه عام انګلیش وایو نو په هغې کې د آی، هی، شي، اټ او یا چې کله مونږ د چا نوم واخلو نو د هغې سره همیشه واز راځي او د یو، وی، دی او د پلورل سره همیشه ور راځي. I was going to Peshawar. He was playing cricket. She was watching TV. We were going out. They were having a party. نو تاسو وسو غره په دې کې د I او he, she, it سره همیشه was راځي او د you, we, they او د plural سره همیشه ور راځي. خو اوس په انګلیش کې کله کله داسې سچویشن راځي چې په هغې کې بیا د I, he, she, it او یا چې کله مونږ د چا نوم واخلو نو د هغې سره هم ور راځي، د هغې سره بیا مونږ واز نه لګو او دا ډیر ګران پوینټ دی او دا ډیر اهم پوینټ دی. په دې باندې پوه کېدل نو زما تاسو ته دا ریکویسټ دی چې دا ویډیو تر اخیره پورې خامخا وګورئ او ځان له ترېنه نوټس هم خامخا جوړ کړئ. صحیح ده؟ اوس زه تاسو ته دا ټول سچویشن ایکسپلین کوم چې هغه به کم داسې حالت وي چې په هغې کې به مونږ د آی او د هی، شي، اټ سره مونږ ور استعمالو، مونږ به ورسره واز نه استعمالو. په هغه موقعو کې بیا واز غلط راځي. صحیح ده؟ نو په دې پوینټ باندې ځان ښه په اسان الفاظو کې داسې پوه کړئ. په دې کې اولنۍ بنیادی خبره خدا ده، په دې باندې د اوله نه ځان پوه کړئ چې د آی، هی، شي، اټ او د کله چې مونږ د چا نوم واخلو د دې سره به ور حل راځي کله چې هم مونږ د هایپوتیټیکل سچویشن په باره کې خبره کوو. اوس هایپوتیټیکل سچویشن کله چې مونږ هغه وود او کوډ مونږ کوو نو په هغې کې ما تاسو ته ایکسپلین کړی و. هایپوتیټیکل سچویشن دې ته ویل کېږي چې کله مونږ یو مفروضه باندې خبره کوو، مونږ یو کار فرض کوو، هغه کار په حقیقت کې نه وي، هغه په حقیقت کې یا شوی هم نه وي او یا هغه په حقیقت کې د سره اړو ممکنه هم نه وي هغه کار. صحیح ده؟ مونږ هسې یو مفروضه وایو، مونږ هسې یو خیال کوو که فرض که داسې یو کار شوی وي نو داسې چل به شوی و، که چرې داسې چل شوی وي نو داسې چل به شوی و. دغې ته ویلی کېږي هایپوتیټیکل سچویشن. اوس چې کله هم یو سچویشن هایپوتیټیکل سچویشن وي نو په هغه ټایم کې به بیا د آی، هی، شي، اټ او یا چې کله مونږ د چا نوم واخلو د هغې سره به بیا همیشه ور راځي. خو په دې کې یو څو نور ډیر اهم خبرې شته دي، په هغې باندې هم پوه کېدل ډیر زیات ضروري دي. په دې کې اولنۍ خبره خو دا ده چې هغه هایپوتیټیکل سچویشن ویلي کېږي څه ته چې هغه یو unreal conditional sentence وي. unreal conditional sentence څه ته ویلي کېږي؟ unreal مطلب خو دا دی چې یو کار حقیقي نه وي. ما تاسو ته اوس ووایي چې هغه به هایپوتیټیکل سچویشن وي، د هغې به د حقیقت سره هیڅ کار نه وي، نو هغه به unreal وي. unreal مطلب دا دی چې غیر حقیقي به وي. صحیح ده؟ unreal conditional sentence به وي. نو کله چې هم مونږ دغه شانتي هایپوتیټیکل سچویشن بیانوو دغه شانتي زیات تر فقرې د اف نه شروع کیږي. صحیح ده؟ ما تاسو اوس په پښتو کې ووایي که چېرې دا کار شوی و نو دا کار به شوی و. مثال په طور if I had come home earlier I would have talked to my mother. که چېرې زه وختي کور ته راغلی وې نو ما به د خپلې مور سره خبرې کړې وې. نو اوس تاسو وګورئ دا یو کنډیشنل سنټنس خو دی. کنډیشنل سنټنس په دې باندې دی چې په دې کې دوه کلازز دي او یو کلاز پکې د اف نه شروع شوی دی، نو اف کلاز پکې هم شته دی او بل کلاز پکې هم شته دی. نو اوس کنډیشنل سنټنس خو دی، خو دا یو انریل کنډیشنل سنټنس دی، یو غیر حقیقي سنټنس دی، ځکه چې دا یو داسې خبره زه کوم چې د دې د حقیقت سره اوس څه کار نشته دی. د حقیقت سره په دې باندې کار نشته دی چې زه خو فرض که کور ته ناوخته راغلی یم او زما مور مثال په طور اوده شوې ده، زه ورسره اوس خبرې نشم کولی، نو زه اوس ویم که چېرې زه وختي راغلی وې، که چېرې زه په وخت باندې راغلی وې نو ما به د خپلې مور سره خبرې کړې وې. خو زما مور خو اوده شوې ده او اوس زه وخت خو زه واپس نشم بوتلی، که نه زما لپاره ناممکنه ده چې زه وخت وروسته بوځم او زه په وخت باندې کور ته راشم او د مور سره خبرې وکړم. نو دا یو اگزامپل تاسو وګورئ، دا یو unreal conditional sentence دی. دا زه یو هسې مفروضه بیانوم که چېرې زه وختي راغلی وې نو ما به د خپلې مور سره خبرې کړې وې. اوس دغه شانتي که د دې په مقابله کې مونږ بل یو اگزامپل واخلو او زه ووایم چې if it rains the match will be cancelled. که چېرې باران وشو نو میچ به کینسل کېږي.
نو اوس تاسو دې سنټنس ته وګورئ، دا هم یو کنډیشنل سنټنس خو دی. کنډیشنل سنټنس په دې باندې دی چې په دې کې هم دوه کلازز دي او یو کلاز پکې د اف نه شروع شوی دی. خو دا یو ریل کنډیشنل سنټنس دی. ریل کنډیشنل په دې باندې دی چې دا یو حقیقت دی. حقیقت په دې باندې دی چې زه په دې کې وایم که چیرې باران وشو نو میچ به کینسل کیږي. نو اوس یا خدا کار په ماضي کې چرته شوی دی او یا دا کار ممکنه دی. یعنی په ماضي کې که فرض کا چرته باران شوی وي او زمونږ میچ وي په هغه ورځ باندې، نو د هغه باران په وجه باندې به زمونږ میچ کینسل شوی، ځکه چې په باران کې خلک کرکټ نه کوي. زه د کرکټ خبره کوم، صحیح ده. نو فرض کا په ماضي کې چرته زمونږ میچ و او باران شوی و، د هغې په وجه باندې زمونږ خو یا میچ کینسل شوی دی یا خدا کار شوی دی، او یا دا کار په مستقبل کې هم ممکنه دی. یعنی که فرض که زمونږ چرته میچ وي او په هغې کې باران شروع شوی وي، نو په باران کې خو کرکټ نه کیږي، نو زمونږ هغه میچ به کینسل شوی وي. نو دا کار په ماضي کې یا شوی دی او یا په مستقبل کې هم دا کار پاسیبل دی، دا ممکنه دی. نو دا بیا یو ریل کنډیشنل سنټنس دی. نو اوس تاسو دې دواړه اگزامپلز ته وګورئ، یو دی ان ریل کنډیشنل سنټنس او یو دی ریل کنډیشنل سنټنس. اوس فریز څه ته ویل کیږي او کلاز څه ته ویل کیږي او په دې دواړو کې فرق څه دی، نو د دې په باره کې به ان شاء الله مونږ ځان له یو لیسن کوو، ځکه چې بیا کې بیا نورې خبرې شته دی او د کلاز هم بیا نور قسمونه دي، ډیپندنت کلاز او انډیپندنت کلاز. نو د دې په باره کې به ان شاء الله مونږ ځان له یو لیسن کوو. خو نننې لیسن زمونږ اصل کې دی د کلاز په باره کې، او کلاز ویل کیږي یوې خبرې ته. په کلاز کې به سبجیکټ به هم وي او ورډ به پکې هم وي، د هغې دواړو کمبینیشن به پکې وي. یو وی سنټنس. سنټنس خو ویل کیږي یو پوره جملې ته. اوس کله کله داسې چل وي چې ځینې سنټنسز داسې وي چې په هغې کې دوه کلاز وي، صحیح ده. سنټنس یو وي خو خبرې پکې دوه وي. مثال ما تاسو له اوس درکو، که چیرې باران وشو نو میچ به کینسل کیږي. If it rains the match will be cancelled. نو دا ټول یو فقره ده خو خبرې پکې دوه دي. یوه خبره خو دا ده که چیرې باران وشو، دویمه خبره پکې څه ده، میچ به کینسل کیږي. یا دویم مثال واخلئ، فرض که زه وایم چې I bought a new car and then I went to Peshawar in that car. ما ځان له یو نوې ګاډۍ واغستو او زه بیا په هغه ګاډۍ کې پېښور ته لاړم. نو دا اوس دې ټول یو سنټنس خو خبرې پکې دوه دي. یوه خبره پکې دا ده چې ما ځان له نوې ګاډۍ واغستو، دویمه خبره پکې دا ده چې زه بیا په هغه ګاډۍ کې پېښور ته لاړم. نو دا اولنۍ یو خبره چې کوم ده دا یو کلاز دی او دا دویمه خبره چې ده دا دویم کلاز دی، صحیح ده. نو اوس کله چې په یو سنټنس کې اف کلاز راغلی وي او هغه یو هایپوتیټیکل سچویشن وي، یو ان ریل کنډیشنل سنټنس وي، نو په هغه ټیم کې به بیا د آی، هی، شي، اټ او کله چې موږ د چا نوم واخلو نو د دې ټولو سره به ور راځي، او د دې نه علاوه د یو، وی، دی او د پلورل سره خو هسې هم ور راځي. نو مطلب دا دی چې کله هم یو هایپوتیټیکل سچویشن وي، کله چې هم موږ په یو مفروضې باندې خبره کوو، کله چې هم موږ یو ان ریل، یو غیر حقیقي سچویشن باندې خبره کوو، نو په هغه ټیم کې به د ټولو سبجیکټ سره آی، وی، یو، دی، هی، شي، اټ، سیما، آسما، ساجد، ماجد، د ټولو سبجیکټ سره به همیشه ور راځي، واس به د هیڅ چا سره هم نه لګي، صحیح ده. اوس راځو لږ نور ایکسپلینیشن له، او دا ایکسپلینیشن ضروري دی. ما تاسو ته اوس یو ټکی استعمال کو، ان ریل کنډیشنل سنټنس. د دې خبرې مطلب څه دی؟ اولنی خو دې ان ریل ټکی، صحیح ده، چې دا ټکی موږ په دوو کې تقسیم کو، یو به راځي ان ریل، یو به راځي کنډیشنل سنټنس. ان ریل خو ویل کېږي غیر حقیقي ته، چې یو کار په حقیقت کې نه وي یا هغه د سره اړو ممکنه هم نه وي، صحیح ده، دې ته ویل کېږي ان ریل. او دې ته هایپوتیټیکل سچویشن هم ویل کېږي. اوس هایپوتیټیکل سچویشن موږ په کومو کومو موقعو باندې استعمالو؟ کله چې موږ یو خواهش ظاهرو، زمونږ وش وي یا ډیزایر وي، موږ خپل خواهش ظاهرو، په هغه ټایم باندې هم یو هایپوتیټیکل سچویشن جوړیږي. که چېرې داسې چل شوی و نو ما به داسې چل کړی و، صحیح ده، یا که چېرې دا کار شوی و نو دا کار به شوی و. نو دا ګوره زمونږ خواهش وي، زمونږ ډیزایر وي. یا موږ چاله سجیشن ورکو، چاله مشوره ورکو، نو په هغه ټایم باندې هم موږ یو هایپوتیټیکل سچویشن ته ورننوځو. څنګه موږ چاته وایو چې یاره چاله مشوره ورکو، موږ ورته وایو چې یاره که چېرې تا داسې چل کړی وي نو داسې چل به شوی و. نو دا اوس وګوره په دې ټایم کې هم موږ یو هایپوتیټیکل سچویشن ته ورالو او په هغې کې موږ چاته مشوره ورکو. او دغه شانتي موږ چاله فرض کا یو پروپوزل ورکو، موږ چاله یو تجویز ورکو، نو په هغه ټایم کې هم هغه شانتي یو هایپوتیټیکل سچویشن جوړیږي. یعنی موږ فرض کا چاته وایو چې یاره ته دغه شانتي چل وکړه نو داسې چل به وشي، موږ چاله یو پروپوزل ورکو، یو تجویز ورکو. یا یو ایمیجنری سچویشن وي، موږ یو سوچ کو، زموږ یو خیال وي یاره که چېرې داسې چل شوی و نو داسې چل به شوی و. دې ټولو ته ویل کېږي ان ریل، صحیح ده، دا ټول ان ریل سچویشن دی. اوس راځو موږ د کنډیشنل سنټنس لا، چې کنډیشنل سنټنس ته ویل کېږي.
کنډیشنل سنټنس دې ته ویل کېږي چې داسې یو سنټنس په هغې کې به دوه کلاز وي که نه، په یو سنټنس کې به دوه کلاز وي. یو کلاز به په هغې کې داسې وي چې هغه به وي د کاز دپاره. کاز مطلب دا دی چې په هغې کې به یو اکشن کېږي، صحیح ده، یو کاز به وي، یو اکشن به کېږي په هغې کې. او دویم کلاز به په هغې کې بیا راځي، هغه به د هغې افیکټ وي، اثر به وي، یعنې چې په دې یو کلاز کې کم یو اکشن شوی دی د هغې به څه ریزلټ راوځي، د هغې به څه نتیجه راوځي، د هغې به څه اثر راوځي. مثال په طور ما تاسو له اوس دا یو اگزامپل درکو، که چیرې باران وشو نو میچ به کینسل کېږي. نو اوس دا یو کنډیشنل سنټنس دی. if it rains the match will be cancelled. دا یو کنډیشنل سنټنس دی ځکه چې په دې کې دوه کلازز دي. په دې کې یو کلاز داسې دی چې هغه یو کاز دی، مونږ وایو چې که چیرې باران وشو دا یو کلاز دی، نو د هغې به بیا ریزلټ سره راوځي، د هغې به بیا اثرات سره راځي. د میچ ویل بی کینسلډ، میچ به کینسل کېږي. نو اوس تاسو په دې اگزامپل کې تاسو وګورئ، په دې کې ما تاسو ته په دې دویم نمبر کلاز کې ویلی دی چې د میچ ویل بی کینسلډ، میچ به کینسل کېږي. نو میچ به ولې کینسل کېږي؟ د دې څه وجه ده؟ د دې وجه بیا په دې اولنی کلاس کې ده if it rains، که چیرې باران وشو. نو ځکه هغه کلاس چې کوم دی هغه کاز دی، هغه یو وجه ده، او د هغې د وجې نه به څه چل کېږي، د هغې اثرات به څه وي، میچ به کینسل کېږي. نو دغه شانتې یو کلاس چې دی نو هغه دی کاز، او دا بل کلاس چې کوم دی دا دی افیکټ، دا د هغې اثرات دي. نو دغه شانتې په کنډیشنل سنټنسز کې بیا دوه کلازز وي، او په هغې کې یو کلاز کاز وي، او په هغې کې دویم کلاز افیکټ وي. نو اوس چې کله هم دغه شانتي کنډیشنل سنټنس وي نو په هغې کې زیات تر یو کلاز شروع کېږي د اف نه. څنګه چې ما تاسو له اوس مثال درکو if it rains the match will be cancelled. نو په کنډیشنل سنټنسز کې زیات تر یو کلاز شروع کېږي د اف نه، او کله کله هغه کلاز د وین نه هم شروع کېږي، صحیح ده. when it rains the match will be cancelled، صحیح ده. نو دغه شانتي شروع کېږي خو زیات تر د اف نه راځي. اوس زه دلته کې تاسو ته یو ډېر اهم پوینټ ایکسپلین کول غواړم. ما تاسو ته اوس یو خبره وکړله چې په کنډیشنل سنټنسز کې زیات تر سوي یو کلاس د اف نه شروع کېږي، او هغه کله کله د وین نه هم شروع کېږي. اوس زه تاسو له یو دوه اگزامپلز درکوم، زه په هغې کې تاسو ته یو پوینټ ایکسپلین کول غواړم، صحیح ده. یو اگزامپل خو دا دی، فرض که زه ووایم چې if we leave now we can still reach home on time. if we leave now، که چیرې مونږ اوس ووتلو we can still reach home on time، نو مونږ اوس هم کور ته په وخت رسیدی شو، صحیح ده. دا یو کنډیشنل سنټنس دی ځکه چې په دې کې دوه کلازز دي، او په هغې کې یو کلاز د اف نه شروع کېږي، صحیح ده، ځکه دا کنډیشنل سنټنس دی. نو په دې کې یو کلاز څه دی؟ if we leave now، که چیرې مونږ اوس ووتلو، مونږ اوس روان شو. او دویم کلاس څه دی؟ we can still reach home on time، نو مونږ اوس هم کور ته په وخت رسیدی شو، صحیح ده. دا یو کنډیشنل سنټنس دی. اوس په کنډیشنل سنټنسز کې داسې کېږي، په دې کې که فرض که مونږ دا کلاز الټه پلټه کو، یعنی کم کلاس چې اول راغلی دی هغه مونږ وروسته واړو او دا وروستی مخکې راولو، په معنی باندې هیڅ فرق نه پرېوځي، معنی بیا هم حق شانتي راځي. فرض کوم دغه سنټنسز ووایم چې we can still reach home on time if we leave now، مونږ اوس هم کور ته په وخت رسیدی شو که چیرې مونږ اوس ووتلو. تاسو اوس وګورئ معنی بالکل نه بدلیږي که دا کلاز مخکې لاړ شي او هغه وروسته راشي، صحیح ده. دغه شانتي فرض که یو بل اگزامپل زه تاسو ته درکمه، او داسې یو کنډیشنل سنټنس مونږ واخلو چې په هغې کې دا یو کلاز د وین نه شروع کېږي، څنګه چې ما تاسو ته وویل چې د وین نه هم شروع کېدی شي، صحیح ده. فرض که زه ووایم چې when I play cricket I wear a helmet، کله چې زه کرکټ کومه نو زه هیلمټ په سر ومه. نو دا اوس هم یو کنډیشنل سنټنس دی ځکه چې په دې کې دوه کلازز دي، او یو کلاز د وین نه شروع شوی دی، ځکه چې ما تاسو ته ویلي و چې کله کله په کنډیشنل سنټنسز کې یو کلاز د اف په ځای باندې د وین نه هم شروع کېږي. نو تاسو اوس که دا یو سنټنس هم واخلئ او د دې دواړو کلازز ځای بدل کړئ د هغه بل سنټنس په شانتي، نو د دې معنی هم نه بدلیږي. مثال په طور زه ووایم چې I wear a helmet when I play cricket، زه هیلمټ په سر ومه چې کله زه کرکټ کوم. نو تاسو وګورئ په دې کې بالکل معنی نه بدلیږي. خو دلته کې دا یو پوینټ یاد ساتئ چې کله هم په کنډیشنل سنټنس کې اف کلاز او یا وین کلاز چې په کم کلاز کې اف راغلی و یا وین راغلی وي، هغه په کنډیشنل سنټنسز کې که اول راغلی وي او دا بل کلاز وروسته راغلی وي، نو په هغه ټایم کې به بیا د دې دواړو کلازو ترمنځ کامه لګي. که اف کلاز او یا وین کلاز د فقرې په اوله کې راغلی وي نو بیا به د دواړو کلازو ترمنځ کامه لګي. که فرض که دا اف کلاز او یا وین کلاز
په دویم نمبر باندې راغلی او فقره د دې نارمل کلاز نه شروع شوی سمپل کلاز نه شروع شوی وي نو په هغه ټیم باندې به بیا د دې دوانو کلاز ترمنځ کامن نه لګي بلکې هغه به ټول هم یو ځای لیکل کیږي صحیح ده اوس د دې پورې خو موږ ایکسپلینیشن وکړل چې انریل څه ته ویل کیږي او کنډیشنل سنټنس څه ته ویل کیږي اوس راځو موږ خپل اهم پوینټ لګ د کم په باره کې چې زمونږ نننې لیسن دی او هغه څه دی چې کله هم انریل کنډیشنل سنټنس وي نو په هغې کې به بیا د آی هی شي اټ او یا چې کله موږ د چا نوم واخلو نو په هغې کې به بیا د دې ټولو سبجیکټ سره ورډ راځي نو اوس موږ ته به څنګه پته لګي چې دا یو سنټنس چې دی کنډیشنل سنټنس چې دی دا اوس ریل کنډیشنل سنټنس دی او که دا انریل کنډیشنل سنټنس دی ځکه چې دا رول چې کوم دی چې د آی هی شي اټ سره به ور راځي دا رول په هغه کیس کې دی کله چې زمونږ سره یو انریل کنډیشنل سنټنس وي که فرض که زمونږ سره ریل کنډیشنل سنټنس وي نو په هغې کې بیا دا رول نه اپلای کیږي بلکې په هغې کې به د انګلیش هماغه خپل د ګرامر چې کوم عام رول دی یعنی د آی هی شي اټ سره به واز راځي هغه به راځي خو چې کله هم انریل کنډیشنل سنټنس وي نو په هغې کې به بیا زموږ سره دا رول راځي چې د آی هی شي اټ سره به ورډ راځي اوس موږ ته به څنګه پته لګي چې دا یو سنټنس دی دا اوس انریل کنډیشنل سنټنس دی او که دا ریل کنډیشنل سنټنس دی اوس په دې باندې ځان داسې پوهه کوئ چې یو سچویشن به ریل کنډیشنل سنټنس الوي چې هغه یو حقیقي وي داسې یو کار چې هغه په ماضي کې شوی وي او یا د هغې د کېدو ډیر زیات امکانات وي هغه ممکنه وي هغه کار نو هغه سنټنس ته خو ویل کېږي ریل کنډیشنل سنټنس مثال په طور زویم چې if I'm tired I take a little nap که چېرې زه ستړی یم نو زه لږ شانتي آرام وکړم معمولي غوندې آرام وکړم نیپ ویل کېږي لږ شانتي آرام کولو ته یعنې خلک په دې غرمه کې اکثر یو 10 منټه یا 15 منټه یو ګنټې دپاره آرام کوي که نه اوده کېږي دغې ته ویل کېږي نیپ صحیح ده دا خو دی یو کنډیشنل سنټنس خو دی ځکه چې په دې کې دوه کلاس دي if I'm tired دا یو کلاس شو یوه خبره شوله او دویم کلاس څه دی I take a little nap زه لږ شانتي آرام وکړم نو دوه کلاسز خو پکې دي نو کنډیشنل سنټنس خو دی صحیح ده او یو کلاس پکې د اف نه هم شروع کیږي نو کنډیشنل سنټنس خو دی خو اوس دا ریل کنډیشنل سنټنس دی که دا انریل کنډیشنل سنټنس دی دا اوس په دې ټیم کې ریل کنډیشنل سنټنس دی ځکه چې زه دا خبره کوم که چېرې زه ستړی شم نو زه لږ شانتي آرام وکړم نو تاسو اوس وګورئ یا خو به دا کار په ماضي کې شوی وي او یا دا کار ممکنه دی دا خو ممکنه دی که نه د دې امکان خو شته دی که نه دا کار زه کولی شم که نه که چېرې زه ستړی شم نو آرام به وکړم که نه نو په دې کې خو ناممکنتوب څه نشته دی که نه دا کار ممکنه دی نو په دې ټیم کې بیا دا سنټنس څه دی دا یو ریل کنډیشنل سنټنس دی یا دغه شانتې زه یو بل اگزامپل واخلم او په هغې کې زه دا کنډیشنل سنټنس کې یو کلاس د وین سره راولم مثال په طور زه وایم چې when I go to the zoo I visit the lions first کله چې زه چړیاګر ته لاړ شم نو زه اول شیر وینم شیران وینم صحیح ده نو په دې ټیم کې تاسو وګورئ دا یو کنډیشنل سنټنس خو دی ځکه چې په دې کې هم دوه کلاسز دي او یو کلاس پکې د وین نه شروع کیږي نو کنډیشنل سنټنس خو دی زه چې کله چړیاګر ته لاړ شم دا خو یو دی یو کلاس شو صحیح ده او د شروع کیږي د څه نه د وین نه when I go to the zoo I visit the lions first نو زه اول شیرونه وینم شیران وینم صحیح ده لاینز جمع ده نو دغه شانتې وګورئ دا خو دی کنډیشنل سنټنس خو اوس دا وګورئ چې دا اوس انریل کنډیشنل سنټنس دی که ریل کنډیشنل سنټنس دی آیا دا کار خو یا په ماضي کې شوی دی او یا دا کار ممکنه دی نو تاسو اوس وګورئ ما څه ویلي زه چې کله هم چړیاګر ته لاړ شم نو زه اول شیران وینم زه اول شیر وینم صحیح ده نو د دې خبرې مطلب څه دی چې دا کار په ماضي کې شوی دی او یا دا کار ممکنه هم دی که چېرې زه چړیاګر ته لاړم نو زه به د ټولو نه اول لاړ شم او شیر به ووینم صحیح ده نو تاسو اوس وګورئ دا هم یو ریل کنډیشنل سنټنس دی اوس انریل کنډیشنل سنټنس ته ویل کېږي انریل کنډیشنل سنټنس دې ته ویل کېږي داسې یو کنډیشنل سنټنس یعنی داسې یو فقره چې په هغې کې دوه کلاز خو وي او یو کلاز به پکې د اف نه شروع کېږي خو هغه خبره به انریل وي هغه به حقیقي نه وي چې هغه کار خو به یا په ماضي کې د سراړو شوی نه وي او یا هغه کار د سراړو ممکنه نه وي صحیح ده مثال زه تاسو در کوم فرض که زه وایم چې if I won a lottery I'd buy my father a helicopter که چېرې ما لاټري ګټلې وه نو ما به خپل پلار له هلیکاپټر اخیستی و صحیح ده نو تاسو اوس وګورئ په دې ټیم کې دا اوس یو انریل کنډیشنل سنټنس دی ولې ځکه چې ما خو د سراړو لاټري ګټلې نه ده
صحیح ده. د دې خبرې د حقیقت سره اړو سکار نشته دی او دا خبره ممکنه هم نه ځکه چې زه سره لاټري اخلم هم نه. زه خو اسی یو مفروضه بیانوم، زه خو اسی یو هایپوتیټیکل خبره کوم، زه اسی ویم کچره ما لاټري ګټلې وي نو ما خپل پلار له هلیکاپټر اغستیو. نو تاسو ته اوس پته ولګېدل چې دا یو انریل سچویشن دی، دا یو انریل کنډیشنل سنټنس دی. یا بل یو ایگزامپل واخلئ. فرض کړئ زه وایم چې we would have helped you if you had asked. مونږ به ستا سره مدد کړی وي کچری تا زمونږ نه مدد غوښتې وي، کچری تا زمونږ نه غوښتې وي. صحیح ده. د دې خبرې مطلب څه دی؟ زه یو کس ته وایم چې یاره تا دومره تکلیف اوچت کو، ټول کارونه دي دونه په تکلیف سره دي وکړله، کچری تا مونږ ته ویلې وي زمونږ د مدد غوښتې وي نو مونږ به ستا سره مدد کړی وو. نو اوس دا وګورئ دا هم یو انریل کنډیشنل سنټنس دی. په دې کې هم دوه کلازز خو دي او یو کلاز پکې د اف نه شروع شوی دی او تاسو ته ما ویلي وو که اف کلاز وروسته راشي او مخکې راشي معنی نه بدلیږي. نو ځکه مونږ په دې سنټنس کې وایو چې we would have helped you if you had asked. نو هغه کلاز مونږ په اخر کې راوستې دی نو معنی خو نه بدلیږي. خو دلته کې هم یو انریل سچویشن دی ځکه چې هغه کار خو شوی دی، هغه کار خو د حقیقت سره اوس هیڅ کار نشته. دا خو تاسو یو مفروضه بیانوم کچری تا زمونږ نه تپوس کړی وي نو مونږ به تاسو سره هیلپ کړی وي. صحیح ده. نو دا وګورئ د دغه کار هم د حقیقت سره څه کار نشته دی. نو دا هم یو انریل کنډیشنل سنټنس دی. اوس زه تاسو ته یو ټریک ښیم. صحیح ده. یو ټپ دی او هغه دا دی که فرض که تاسو سره یو کنډیشنل سنټنس وي، یعنی داسې یو سنټنس چې په هغې کې دوه کلازز وي او یو کلاز پکې یا د اف نه شروع شوی وي نو کنډیشنل سنټنس خو وي. خو تاسو ته دا پته نه لګي چې دا اوس ریل کنډیشنل سنټنس دی او که دا اوس انریل کنډیشنل سنټنس دی. نو د هغې دپاره یو ټیسټ شته دی. تاسو په هغه سنټنس باندې خپل یو ټیسټ کولی شئ. د هغې نه به تاسو ته پته ولګي چې دا اوس به ریل وي او که دا به انریل وي. او د هغې دپاره ټیسټ دا دی، ما تاسو له اول یو ایگزامپل درکړی و. if I am tired I take a little nap. کچری زه ستړی شم نو زه لږ شانتي نپ واخلم یا زه لږ شانتي آرام وکړم. نو اوس تاسو دې ایگزامپل ته وګورئ. په دې کې دا اولنی کلاز څه دی؟ if I am tired. دا یو کلاز دی. نو اوس په دې کلاز کې چې کله اف راغلی دی دا اف که فرض که تاسو په وین کې بدل کړئ، یعنی د دې اف په ځای باندې په دې کلاز کې وین ولګوئ. صحیح ده. که فرض که د دې په وین لګولو سره د دې سنټنس د دې فقرې معنی بدله شوله نو دا به بیا یو انریل سچویشن وي. او که فرض که د دې معنی بدله نشوله د اف په ځای باندې چې کله مونږ وین ولګو او بیا هم د دې معنی بدله نشوله نو دا به بیا یو ریل کنډیشنل سنټنس وي. اوس راځئ په دې باندې تاسو ټیسټ وکړئ. سنټنس څه دی؟ if I am tired I take a little nap. په پښتو کې هم معنی ته غوږ کېدوئ. صحیح ده. که چیرې زه ستړی شم نو زه لږ شانتي نپ واخلم یا زه لږ شانتي آرام وکړم. if I am tired. اوس تاسو په دې کې د دې اف په ځای باندې وین ولګوئ. نو سنټنس په څه راځي؟ when I am tired I take a little nap. چې کله زه ستړی یم نو زه لږ شانتي آرام وکړم. نو تاسو اوس وګورئ معنی بدله شوله او که نه؟ نه ده بدله شوي، هم حق مطلب یې دی. ما په پیل فکر کې څه ووی که چیرې زه ستړی شم نو زه آرام وکړم او د وین مطلب به څه راځي چې کله زه ستړی شم نو زه لږ شانتي آرام وکړم. نو معنی خو بدله نه شوله، معنی موقع ده. نو بیا د دې څه مطلب دی چې دا کنډیشنل سنټنس خو دی خو دا ریل کنډیشنل سنټنس دی. په دې کې که مونږ د اف په ځای باندې وین ولګو نو معنی نه بدلیږي. اوس یو بل ایگزامپل واخلئ. ما تاسو له اول یو بل ایگزامپل هم درکړی و. if I won a lottery I'd buy my father a helicopter. که چیرې ما لاټري ګټلې وه نو ما به خپل پلار له هلیکاپټر اخیستی و. صحیح ده. اوس په دې باندې تاسو دا ټیسټ وکړئ او د دې اف په ځای باندې وین ولګوئ. څه به راځي؟ when I won a lottery I'd buy my father a helicopter. چې کله ما لاټري ګټلې وه نو ما به خپل پلار له هلیکاپټر اخیستی و. نو تاسو اوس وګورئ په دې کې خو معنی بالکل بدله شوله ځکه چې دا فقره خو د سره غلطه ده. ولې غلطه ده؟ زه څه وایم چې کله ما لاټري ګټلې وه زه داسې خبره کوم چې دا یو کار یو قسم نه په ماضي کې شوی دی. زه خو یو خبره کوم چې کله ما لاټري ګټلې وه او په دویمه خبره کې په دویم کلاس کې زه څه وایم نو ما به خپل پلار له هلیکاپټر اخیستی و. دا خبره په پښتو کې هم غلطه ده. زه داسې ویلی شم که چیرې ما لاټري ګټلې وه نو ما به خپل پلار له هلیکاپټر اخیستی. خو زه خو داسې نشم ویلی چې کله ما لاټري ګټلې وه، یعنې زه د ماضي خبره کوم چې دا یو اکشن شوی دی. چې کله ما لاټري ګټلې وه زه د هغه اکشن په باره کې خبره کوم او په دویم کلاس کې بیا زه د فیوچر خبره کوم. دا فقره د سره غلطه ده، په انګلیش کې هم غلطه ده
په پښتو کې هم غلطه ده. نو تاسو وګورئ په دې کې چې کله مونږه د اف په ځای باندې وین ولګو نو ټول معنی بدله شوله. نو دا بیا څه شی دی؟ دا یو unreal situation دی او په unreal situation کې بیا مونږه وین نشو لګولې. په هغې کې به بیا صرف او صرف if clause راځي. when clause مونږ صرف او صرف په real conditional sentence کې لګولې شو. نو دا یو ډېر اهم پوینټ دی چې دا په خپل ذهن کې کېده وای، ځکه چې کله مونږ په unreal situation کې خبره کوو نو په هغې کې بیا مونږ څه راولو؟ په هغې کې مونږ if clause راځي او د هغې سره بیا would راځي او یا could راځي. او when او would او could دا په یو سنټنس کې نشي راتلی. صحیح ده؟ نو په هغه سنټنس کې چې کله بیا unreal situation وي، unreal conditional sentence وي، نو په هغې کې به بیا همیشه مونږه د if clause لګو. په هغې کې بیا مونږه when نشو لګولی ځکه چې د هغې سره به ټوله معنی بدلیږي. نو بیا پکار مونږ له دا ده چې کله هم unreal conditional sentence وي، یو unreal situation وي، نو په هغې کې پکار دی چې مونږه د if clause استعمالو، مونږ له بیا د when clause استعمالول نه دي پکار. او که فرض کا ریل سچویشن وي، یو ریل کنډیشنل سنټنس وي، نو په هغې کې مونږه هغه اف کلاز مونږه په وین کلاز کې هم بدلولی شو ځکه چې د هغې سره معنی نه بدلیږي. صحیح ده؟ او یو بل پوینټ چې کله هم په یو کلاس کې وین راغلی وي نو په هغه بل کلاس کې بیا would او could نشي راتلی. دا ټول په یو سنټنس کې نشي راتلی. نو could او would به زیاتر راځي د اف کلاس سره. اوس راځو مونږ په آخره کې خپل ټول چې کوم زمونږ نچوړ دی چې مونږ دا څومره لیسن تر اوسه پورې وکړو د دې په آخره کې نتیجه سره راغله. صحیح ده؟ اوس زه په آخر کې تاسو له یو څو اگزامپلز در کوم د unreal conditional sentence په باره کې. نو تاسو په هغې کې بیا وګورئ چې په دې کې به د I, he, she, it او یا چې کله مونږ د چا نوم واخلو د هغې سره به ور راځي، د هغې سره به واز نه راځي ځکه چې په عام انګلیش کې خو واز راځي. خو چې کله هم unreal یو hypothetical situation وي نو په هغې کې به بیا د دې ټولو سره ور راځي. For example, if I were a rich man, I would buy a big house with 20 rooms. که چېرې زه یو مالداره کس وې نو ما به ځان له د 20 کمرو یو غټ کور اخیستی و. نو تاسو اوس وګورئ په دې ټایم کې دا هم یو hypothetical situation دی، یو غیر حقیقي situation دی او دا سنټنس بیا unreal conditional sentence دی. نو ځکه چې زه خو مالداره دومره نه یم چې ځان له دومره غټ 20 کمرو کور واخلم، نو دا یو hypothetical situation دی. نو ځکه په دې کې بیا ما څه ویلی دي چې if I were rich، ځکه چې دا یو hypothetical situation دی نو په دې کې به د I سره ور راځي. که مونږ ووایو چې if I was rich نو بیا به هغه سنټنس غلط راځي. صحیح ده؟ یو بل اگزامپل اخلو. شکیل would have more friends if he were nicer. د شکیل به نور هم ډیر ملګري وو که چېرې هغه نور هم ښه و. صحیح ده؟ مثال په طور شکیل یو هلک دی او د هغه ډېر ملګري نشته دی ځکه چې د هغه لږ بدمزاجه دی، یعنې ډېر ښه انسان نه دی فرض کا. نو په هغه ټایم کې مونږ څه وایو؟ شکیل would have more friends if he were nicer. د شکیل به نور هم ډېر ملګري وو که چېرې هغه ښه و. نایسر مطلب دا دی چې څومره هغه ښه دی که فرض که د دې نه نور هم ښه و نو د هغه به نور هم ملګري وو. نو تاسو وګورئ دا هم یو کنډیشنل سنټنس خو دی ځکه چې په دې کې هم دوه کلاز دي، دوه خبرې دي پکې او یو کلاز پکې د اف نه شروع کیږي. شکیل would have more friends، د شکیل به نور هم ملګري وو، دا یو کلاز شو، یوه خبره شوله. if he were nicer، که چېرې هغه نور هم ښه و. صحیح ده؟ که چېرې هغه ښه و. نو تاسو اوس وګورئ دوه کلاز خو دي او په دې کې یو کلاز د اف نه شروع کیږي، خو دا unreal situation دی، دا یو غیر حقیقي situation دی. د هغې وجه دا ده چې د شکیل خو نور ملګري ډېر نشته دی که نه، ځکه چې دا خو مونږ وایو که چېرې شکیل ډېر ښه و نو د هغه به نور هم ډېر ملګري وو. دا یو unreal situation دی. نو په دې ټایم کې به هم ما څه ووې if he were nicer، د he سره بیا ور راغی، په دې ټایم کې به د he سره was نه راځي بیا. صحیح ده؟ if he was nicer به بیا غلط راځي. یو بل اگزامپل، if I were a spy you would know. که چېرې زه یو جاسوس وې نو تا ته به پته لګېدلې وه. تاسو اوس وګورئ دا هم یو کنډیشنل سنټنس دی، په دې کې هم دوه کلاز دي، دوه خبرې دي پکې او یو کلاز پکې دا اف نه شروع کیږي. if I were a spy، که چېرې زه یو جاسوس وې، دا یو کلاز شو او په دې کې اف راغلی، دا هغه اف کلاز دی. او دویمه خبره څه ده؟ you would know،
تا ته به پته لګېدلې وي دا دویم کلاز دی، دا دویمه خبره ده. نو تاسو اوس وګورئ دا هم یو unreal conditional sentence دی، دا هم یو غیر حقیقي یو hypothetical situation دی، ځکه چې زه خو جاسوس نه یم که نه، زه خو تا ته وایم که چېرې زه جاسوس وم نو تا ته به پته لګېدلې وه، نو زه خو جاسوس نه یم، نو دا هم یو unreal conditional sentence دی. نو په دې کې هم ځکه د I سره ور راغلی دی. One last example. If Superman were here, he would help us. که چېرې سوپرمین دلته وی هغه به زمونږ سره مدد کړی وي. نو اوس تاسو په دې کې وګورئ دا خو کنډیشنل سنټنس خو دی. کنډیشنل سنټنس په دې وجه باندې دی چې په دې کې کلازز څو دي؟ دوه کلازز دي پکې که نه. یو کلاز خو دا دی if Superman were here، که چېرې سوپرمین دلته وی، او دویم کلاز څه دی؟ he would help us، هغه به زمونږ مدد کړی وي. نو تاسو اوس وګورئ په دې کې یو کلاز if کلاز والا هم دی. نو کنډیشنل سنټنس خو دی، صحیح ده، خو اوس تاسو ماته دا ووایئ چې دا اوس unreal conditional sentence دی که real conditional sentence دی. دا هم یو unreal conditional sentence دی ځکه چې سوپرمین خو د سره شته دی نه، سوپرمین خو د سره اړو وجود نه لري. موږ خو هسې وایو که چېرې سوپرمین دلته کې وي نو هغه به زموږ مدد کړی وي، صحیح ده. نو دا هم یو unreal غیر حقیقي یو hypothetical یو imaginary situation دی او یو unreal conditional sentence دی. نو په دې کې به هم د سبجیکټ سره موږ پای کې د سوپرمین نوم واغستو، سوپرمین نوم ویره، د هغې سره به هم ور راځي. if Superman were here، موږ دا نه شو ویلی چې if Superman was here he would help us، نو هغه به بیا فقر غلط راځي، صحیح ده. نو دغه شانتې مونږ چې کله هم unreal conditional sentences وي نو په هغې کې مونږ همیشه د I he she it او یا که فرض که مونږ د چا نوم واخلو د هغې ټولو سبجیکټ سره به ور راځي، او د دې نه علاوه چې کم سبجیکټس دي یعنی you we they او کم چې پلورل وي د هغې سره خو هسې هم ور راځي. نو په اسان الفاظو کې په آخر کې ځان داسې پوه کړئ چې کله هم یو unreal conditional situation وي، یو unreal conditional sentence وي، نو په هغې کې به د ټولو سبجیکټ سره I we you they he she it singular plural د ټولو سبجیکټ سره به صرف او صرف ور لګي او د هیڅ چا سره به هم واز نه لګي، صحیح ده. او دا رول بیا په نیگیټیو سنټنسز کې هم دی چې کله هم که فرض که یو unreal situation وي، یو unreal conditional sentence وي، او که فرض که هغه نیگیټیو سنټنس هم وي، په هغه کیس کې به هم دغه رول وي، د I he she it او د ټولو سبجیکټ سره به صرف او صرف ور لګي. مثال په طور if I were you I wouldn't have joined this team، که چېرې زه ستا په ځای باندې وې نو ما به دا ټیم نه و جوین کړی، زه به په دې ټیم کې نه وم شامل شوی. تاسو اوس وګورئ دا هم یو unreal conditional sentence دی ځکه چې په دې کې هم دوه کلازز دي، یو کلاز پکې د if د کلاز دی او په هغې کې هم unreal situation دی ځکه چې زه ستا په ځای باندې نشم کېدی. نو ځکه زه وایم چې if I were you، که چېرې زه ستا په ځای باندې وې I wouldn't have joined this team، نو ما به دا ټیم نه و جوین کړی. نو دا و زمونږ نننی لیسن د واز او ور په باره کې. ما ته پته ده چې ویډیو لږ شانتې اوږده شوې ده، خو ځینې ټاپکس داسې وي چې هغه زه په 15 منټه کې نشم ایکسپلین کولی. تاسو ته په خپله پته لګېدلي چې په دې کې څومره اهم خبرې دا زه په 15 منټه کې نشم کولی. نو زما امید دی چې تاسو به د دې ننني لیسن نه ډېر څه زده کړي وي. خو اوس د دې لیسن به ستاسو دپاره هوم ورک خامخا وي، او هوم ورک به دا وي چې تاسو ټول به کم از کم یو سنټنس خو به خامخا لیکئ د یو داسې unreal conditional sentence به لیکئ چې په هغې کې تاسو د I he she it استعمال وکئ، او د هغې کې بیا تاسو وګورئ چې تاسو به واز استعمالوئ او که ور به استعمالوئ. نو انشاءالله په نیکسټ لیسن کې به د یو بل ټاپک سره حاضرېږو. لایک او شیر دنه هیر نشي، او ټول زمونږ د یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. ټول د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان.